ادیو جنا حدیث مبارک کې راځي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزا ته تللی وو نو په دغه غزا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره منافقین هم شرکت کړ هغه مشهور منافق چې د کوم عبد الله ابن ابي بن سلول رئیس المنافقین چې ورته ویل شي د منافقین سردار دا عبد الله ابن ابي بن سلول هم په دغه جنگ کې شریک شوی وو ګوره منافق ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر زیات تکلیفونه د لاس رسیدلي دي خو د نبی علیہ السلام سره په غزاګانو کې شرکت کو دیم په دغه غزا کې نو الته دو صحابه کرامو جنگ وشو یو مهاجر صحابي یو انصاری صحابي وو په وغه او بکول باندې جنگ وشو چې تا زمانه ولې مخکې وغه او بکړه په دې باندې جنگ وشو د دوه صحابه کرامو یو مهاجر او یو انصاری هغه مهاجر صحابي راولګي دغه انصاری صحابي باندې گزارو کو هغه زخمی کو هغه انصاری صحابي چې زخمی کو هغه انصاری صحابي आवाज کو خپل قوم ته اے انصارو راشه زما ته پوسو کوي دلته مهاجر صحابي چې هغه خپل قوم ته आवाज کو راشه ما باندې انصار راټولېږي زما ته پوسو کوي اوس دواړو طرفونو سره ووتي توري وروتي یو طرف ته انصارو توري راوستي او بل طرف ته مهاجرینو توري راوستي تر دې چې د صحابه کرامو په منځ کې لوی جګړه اړم شوې وي ډېره غټه جګړه اړم شوې وي اوس چې دا حالت دغه منافق ولید کنه عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین دلته مقفل اسوره چې مقفل اسوره دوی بس دا مکره دوی داسې چللې زمونږ انصاری صحابي والد مهاجر صحابي گزارې پکړه دي نو د خلینو ډیر سپک الفاظ وستل د عبد الله ابن ابي بن سلول نه دی ډیر سپک الفاظ وي دوی دا خو تاسو راوستل د مکینه او په مدینه منوره کې په خپل سر د پاسه کینه ولو او ډوډۍ خو لور کړی نو ځان ته خو سار بکړو دا مهاجرین تاسو ځان ته سار بکړو وس په تاسو گزارونه کوي دا الفاظ وو او دا الفاظ وی لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ډیر سپک الفاظ وی کوم مدینه منورې ته واپس لاړو کنه ودا ذلیل خلک به موږ مدینه نو باسو نعوذ بالله من ذلك نبی علیہ الصلوۃ والسلام یادو د نبی علیہ السلام مهاجر صحابه یادو کوم مدینه منورې ته لاړو کنه نو دا موږ دوی له ځای ور کړی دی دوی به د مدینه منورې نو باسو مکې ته به شړو واپس دا خبري وکړي ډیر سپک الفاظ استعمال کو او دا غرض یو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا مهاجر د مدینې نه لاړ شي بیا به زما مشری راشي بیا به خلک ما مشرو غني دا غرای په ځړه کې وا دا چې صحابه کرامو د دې منافق دا خبري ووري دي کنه نو سوچ وکړو چې او خو مونږ غلطي وکړه مونږ څه وکړه غلطي وکړه دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را رسیدو چې مهاجر او انصار په بل پسې توري رستري دي نبی علیہ السلام راغه حدیث مبارک کې راځي د نبی علیہ السلام د مخ مبارک دارنګ تک سور شوی د غصې نه دارنګ تک سورو نبی علیہ السلام فرمایل وی دا زسد جهالت ناره اورما چې یو خپل قبيله ته आवाज کوي بل خپل قبيله ته आवाज کوي او نبی علیہ السلام دین ناری ته بدبودار ناره ویله خپل قوم ته आवाज کول دا خو بدبودار ناری دي مسلمانان خو ټول ورونه دي اسلام خو د مهاجر او د انصاری دا فرق ختم کړی دی تاسو خو ټول ورونه یې تاسو څنګه قومونو ته आवाजونه کوي په اسلام کې ډله‌بازي نشته ده ښا په اسلام کې نسبګيري ډله‌بازي دانش تر چې ته ګناه کې خپل نسب زمون خلک وایي کنه زمون خلک دا خبره کوي کنه یره خپ ناروا او سر د خصو ګم نسبګيري د وته ته نشمنو اب پښتو متل وي د قام سره غرق خای موږ دا وایي کنه د قام سره غرق خای او ځان لشته خنای دا ته چا وایي د قام سره غرق خای دا غلط خبره ده قام دی په ګناه کې اخته ده نو ته په ګناه کوي نه دا نسبونه چې دي کنه دا الله تبارک وتعالى د پہچان د پاره ګرځول دي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله تبارک وتعالى فرمایي دا نمونه چې می تاسو له درکړي دا یو سبزی دي دا مومند دي دا پلان کې دي دا خو صرف د پہچان د پاره دا د پیژندګلو لپاره چې دا سیندې ده او دا پښتون دی دا پلان کې دي دا الله په نسبانه غوره انسان تقوا دار دی چې د هر قبيله دی د هر قام دی د هر نسب دی خو چې تقوا پکشته د الله په نسبانه څه دی غوره دی دا نمونه خو الله تبارک وتعالى صرف د پیژنګلو لپاره راځي دي
نو نبی رسول الله ډیر سخت خپه شو دا ځکه مې بدبوداري ناری اورم چې مهاجر خپل ملګرو ته आवाज کوي انصار خپل ملګرو ته आवाज کوي نبی رسول الله ډیر سخت خپه شو دلته صحابه کرام پوه شو چې او دا هم غلطي وکړه په خپلو کې خو جنگ آرام کو منافقینو ته مکفل اسمان دی ورلا دا عبد الله ابن ابي بن سلول دی خبرو ته وګوره کنه دا دې سوای یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر را ورسو د ماما په واسطه سره دا عبد الله ابن ابي بن سلول نه دی دا خبره وکړه کوم مدینه منورې ته لاړو کنه نو دا ذلیل خلک به موږ مکه ته واپس شړو نبی علیہ السلام رښتیا خبره وکړه او دا الله پاک پیغمبر ماته په خپل واوریدل نبی اسلام د عبد الله ابن ابي بن سلول روغتو الکه تاریخ دا خبره کړی دا تاریخ دا څه ول چې دا ذلیل خلک به موږ باسو نو منافق څه ته وای منافق دوجب انسان ته څه ته ویل شي دوجب انسان نو دا خو منافق وکنه د نبی علیہ السلام ته نه 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 زستاسو شان متعلق دا خبره کول شم نه دا معنی دی ویلي او قسمونه وکړو چې قسم په الله کومه دا خبره کړي قسمونه وکړو نبی علیہ السلام دا ځوان صحابي وغوښته کنه ډیر رټنه وته وکړه ورته دومره مشر سړی دی تا په دمانې دروغ جوړ کړو هغه دا خبره نه کړ قسمونه کوي چې دی ویلي دي دا نوجوان صحابي وی کنه وی قسم په الله چې زما زړه ته کم درد را ورسید کنه ما چې په دنیا وړ موجود نه وي چې زه سره وړ موجود نه وي ګوره د نبی علیہ السلام په نظر کې زه دروغجن ښکارا شوم ما ته نسبت د دروغ وشو اسلام خپوما خو چې په سفر را روانو کنه زه به د نبی علیہ السلام خواته کېدم چې ما ته نبی علیہ السلام ګوري کنه ګوري ما نه خپه دي کوم نه خوشاله دي ای ما بد دا امید چې الله تبارک وتعالى به آیاتونه نازلې زما صفای به الله کوي وینا صاحب په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وحی اثر راخاره شو وحی په شروع شو چې وحی ختم شو کنه نبی علیہ السلام په ما پسې کسره ولې چې غالک رو وړ زما خواله عزت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح تم کنه ما ته وی چې بچي خپه نشي بچي خپه نشي تاریخچا ولی خو زه خطا شوم هغه قسمونه او خړل دا قسمونه باندې ما اعتبار وکړو تاریخچا ولی الله ستاسو پای وکړه الله تبارک وتعالى ستاسو وکړه صفای وکړه دلته صحابه کرام خبر شو چې عبد الله ابن ابي بن سلول دا خبره کړي رئیس المنافقین دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نعوذ بالله ذلیل ویلې دي صحابه کرام توري راوستي یو عزت نصر بل عزت نصر ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماینا زدا حکم نکوم چې دا غنه سر وخی تاسو څه کوي دا غنه سر وخی اخو په جواب باندې کلمه وي خلک بوایي چې نبی علیہ السلام خپل مرګري قتلې خپل مرګري وجني نه زدا حکم نکوم خو د دې عبد الله ابن ابي بن سلول زوی دا غنوم عبد الله رئیس المنافقین نه دی تد زوی دا غنوم عبد الله خدا رښتینی مسلمان ګوره پلار منافق ته کافر دی زوی رښتینی مسلمان دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی اذا الله پاک پیغمبره تا زما د پلار د قتل حکم کړی دی تا زما د پلار د قتل حکم کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله ما خدا چاته دی وری چې د قتل کوي تورې د کاش نه راويست او داسې کړه سي ورکو وی د الله پاک پیغمبره کو داغه د قتل حکم کړی بل چاته مو آیا زما سر ته و مستا پر خپو کې اوس ورتاو ما زمي د خپل پلار سر وستا پر خپو کې ورتاو دي ته وی ایمان دي ته وی ایمان په بل چا ځکه مو وجنا چې بیا به زما په زړه کې دا راځي چې دا زما د پلار قاتل دی دا زما د پلار قاتل دی اسینه چې هغه تسوم زه به ګناګار شم بیا ځکه زما پلار مجرم دی کنه نو په بل چا مو وجنا زه دا غنه سره مستخپو ته راولم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وینه زه په چا باندې پلاران نه وجنم زه په چا باندې پلارانو نه وجنم ما داغه د قتل حکم نه دی کړی ګوره بیا دا عبد الله بن ابي بن سلول را روان دی رئیس المنافقین خو چې کله مدینه منورې ته رانږدې شو کنه دا زوی لال د عبد الله رضی الله تعالی عنہ د پوخ مسلمان چې دا زوی دی لاړو او د وخ مواري ونی او وخ ورلکینه چې کینو پلار د گریوان نه ونی راکوش د وخ نه راکوس کو هغه ورته عبد الله ولی خیر دی ګوره دا وې د سی پلار زوی کنه چې د دې دواړو یو بل سره ډیره زیاته مینه و بعضی ځامن داسې چې د پلار سره ډیره زیاته مینه لري کنه الله دې ټول ځامن دې موږ ته نصیب کړي د پلار سره مینه لري بعضی تنه لري تختی نو دا پلار زوی داسې چې دوی د یو بل سره ډیره زیاته مینه په بل ډیر مینو خو چې دی عبد الله دا پلار د گریوان نه ونی ول دی وخ نه راکوس کو کنه هغه ورته عبد الله ولی خیر دی ته زما بی عزتی کوي زوی مې نه زوی دی ما
ته خو ما سره ډیره مینه نه ده. وی ولې نه پلار ډیره زیاته مینه در سره کوم، حقیقت ته چې مین در باندې ما، نو ولې د ګریوان نیولم؟ وی پلار تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق څه الفاظ استعمال کړی دي، تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذلیل ویلو دی، تا وی چې مدینه ته لاړ شو دا ذلیل خلک به موږ باسو، پلار ډیر در باندې مین یم، ډیره مینه در سره کوم، خو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقابله کې را لیکنه نو سر دی کلم کوم، سر دی کلم کوم. وی وای سره ته وای دا عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي د خپل پلار ته دا اوای چې ز ذلیل یم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزتمند دی، اوای دا شبه لاري وی ز ذلیل یم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزتمند دی، وی بیا وایا بیا وی ز ذلیل یم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزتمند دی، وی بیا وایا چې درې پیری په دا الفاظ وی کنه پلار ته زوس مدینه ته داخليږي، زوس مدینه ته ځه دې ته ویل شي څه شي ایمان. ایمان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي تر هغه پوری مؤمن نشي جوړ دی چې د پلار ندیم زما سره زیاته مینه، د پلار نه مینه. د صحابه کرامو ثابت کړی ده کنه، دا ثابت کړی ده لارې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقابله کې نه دی اغسته، د بچی نه هم زیاته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه کوي، اعلی غنه به کامل مسلمان، کامل مسلمان به غنه جوړيږي. مونږ وایو یره دا کار مې نه کوو خو دا بچی مې ډیر نازولې دي نو ډیرانه خفه کېدنو، ډیرانه څه کېدو خفه کېدنو، څه وکمنو یاره دا کار نه کوم خو دې بچی نه مجبور یم منو چې بچی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقابل کې راغی، دا بچی به پرې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د ایمان تقاضا ده، تقاضا تر هغه پوری یو ګوره د خلی الفاظ دي تشکنه مونږ ټول په خله باندې وایو زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیره مینه لرم، زه د الله سره ډیره مینه لرم، خو خلی ویل ځان لدی او عملی ژوند ځان لدی. په خلی باندې داوا کوي چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه لرم او دلته په حرامو کې دواړه لاسونه اړم کړی دي، دلته داوا کوي چې زه د نبی علیہ السلام سره مینه لرم خېټه د حرامو ډکه ده، دلته داوا کوي چې زه د نبی علیہ السلام سره مینه لرم شکل صورت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف ته خلاف. څنګه مینه کوي؟ عاشق خطول عمر د معشوق په شانتي چلونه اختیاري، عاشق خطول عمر د معشوق چال چلن اختیاري، داغه شکل صورت اختیاري. تو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه کوم او داغه شکل صورت نعوذ بالله خوښ نه دی، دا څومره د بے وفای خبره ده، دا څومره لوی دروغ دی. زمون په قول او په فعل کې تضاد دی، تضاد. الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د زړه نه سکو مینه کو، د زړه نه مینه کو اعلی غنه به کامل مؤمنان جوړي.